السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان په نننۍ لوبه کې د پاکستان ملي سرود ته لاس په نامه درېدلی دی چې په دې کار سره یې په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼ شمېر افغانانو غبرګونونه راپارولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې دا یو ګرمه موضوع د پاکستاني رسنۍ دا ادعا کوي چې راشد خان پاکستانی دی، ځکه خو د پاکستان ملي سرود ته لاس په نامه ولاړ دی. د راشد خان ترڅنګ نور بهرني لوبغاړي هم ولاړ وي چې هغه هادي ولاړ وي، خو راشد خان بیا د پاکستاني لوبغاړو سره یو ځای په خپله سینه باندې لاس ایښي او د پاکستان ملي ترانه ورسره وایي. د روانې پایلوبې د مخه د لوبې د پیل پر مهال د پاکستان سرود وژغول سو چې ټول پاکستاني لوبغاړي لاس په نامه ورته درېدلي وه، چې راشد خان هم د پاکستاني لوبغاړو په څیر خپل لاسونه په سینه ایښي وه او د پاکستان ملي سرود ته یې درناوی کوه. دا په داسې حال کې ده چې د هغه سره په لوبډالې کې نور بهرني لوبغاړي لکه سام بلینکس او ډیویډ ویسا هم سته. هغوی د سرود پر مهال هادي ولاړ وو او لاسونه یې په خپل نامه باندې نه وو ایښي. د راشد خان په دغه کار افغان مینوال سخت غوسه سوي دي او دغه کار یې ورته د ملي حیثیت ته د زیان رسولو په معنا اخیستی دی او هغه په دې کار یې پیغور امیزه تبصرې هم کړي دي. که راشد خان دغه کار په کسته کړی وي نو هغه بېله خبره ده، خو که په سهوه کې دا کار سوی نو افغان کرکټ بورډ تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې خپلو ملي لوبغاړو ته دا روزنه او تربیه ورکړي چې د نورو ملکونو ملي سرود ته باید څنګه ودرېږي، لکه څنګه چې نن ډیویډ ویسا او بلینکس دا ثابته کړه چې د بل ملک ملي سرود ته باید څنګه ودرېږو. د پاکستاني رسنیو کې دا یو ډیره ګرمه ډرامه شروع ده چې راشد خان مخکې هم پاکستانی و اوس هم پاکستانی دی. دوی په دې باندې ډیر زیات خوشحاله دي چې راشد خان خپل پاکستانی توب ثابت کړ. ستاسو رایه څه د خپل رایه لاندې په کمنټ کې راسره شریکه کړئ چې باید افغان کرکټ بورډ څه وکړي او راشد خان ښه کار کړی دی که بد کار کړی دی. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.